په هغه ټیم کې به ستا څه ارمان وي چې کله ته دې دنیا ته اخرني نظر باندې ګورې لکه اوس ستا بچي او ښځه ناست دي او چغې وایي ډاکټر راولئ یو راولئ بل راولئ او ته ورته دي چې اخري دا مړې سترګې راواړه وګورې ورته او درته پته وي چې روان یم دنیا نه ستا به څه ارمان وي چې لږ نور پاتې شوی مزدوري دې کړی لږ نور پاتې شوی پیسې مې ډېرې جمع کړی دا بچي ښځه مور پلار تا ته مخامخ نه شي او ستا دپاره څه نشي کولی ستا به څه ارمان وي دغه ټیم کې چې هغه ټیم کې د کوم ارمان وي اوس در الله مقدر کړی دی بیا په هغه ټیم کې ګوره ارمانونه کار نه کوي ارمانونه په هغه ټیم کې کار نه کوي په هغه ټیم کې به صرف څه چې دې کړي دي هغه په کار راشي څه چې دې کړي دي هغه په کار راځي او دا ملک الموت او دا نور ملایک چې ورسره راځي دا په خپلو سترګو به موته به وي او به ناشنا منظري چې کله موته دا ملک الموت وي نو دې نورو ته نه ښکاري الله وایي که نه وظن انه الفراق خلک خو خوا او شا کې چغه وایي چې یو دمګر راولئ ډاکټر راولئ خو ده ته پته وي چې دا وخت د جدا کېدو دی